ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه. یو حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مستاسو مخکې ولستو د حضور پاک مبارک یو صحابي دی حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه دی د یمن اوسیدونکو دی او د اسلام د پاره څنګه چې نور صحابه کرامو قرباني ورکړي دي دارنګ دم ډیر لوی قرباني ورکړي ده د خپل کلینا د پیغمبر علی السلام د ملاقات ته پاره را روان شو او یو دریابي کشته ته وخت کشته چې د دریاب په منځ کې روانه شو نو هوا په د بل طرف نه رااله نو کشته په مخه کړو حبشه ته ورسوله دی مون خطلو نبی علیہ السلام لا او قسمت خطا کړو کشته هوا حبشه ته ورسوله وی حبشه ته ورسیدو حبشه لاله زید هغه زمانه کې د حبشه او بادشاہ اصحمینو مخبل او مشهور په نجاشیو د مسلمانانو سره ډېر زیات خېګړې کړې دي ځکه په مکه مکرمه کې به کوم مسلمانان د کافرو د ظلمونو نه تنگ شو ناغي به حبشه ته هجرت نو دې نجاشي ولا امانم ورکا او دبه ولا ډېر ښه تنظیم کوو د مسلمانانو به ډېر خیال ساتل او دې بادشاہ بیا په اخر وخت کې په نبی عليه السلام ایمانم وروړي مسلمان شوی دی او حضور پاک مبارک لدی نجاشی بادشاہ ډېر تحفه او تحائف امر لګلې دي خو ملاقات د حضور پاک سره نه شوی بیا دی وفات شو نو حضور پاک صحابه ته د نجاشی بادشاہ د وفات خبر ورکړ په جمعات کې وی نجاشی د حبشه بادشاہ اصحما دا وفات شوی دی او زه پاغه جنازه کوم نو پیغمبر علیہ السلام صحابه راغون کړل او جنازه په کړل نو دې ته وګوره حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ته جبرئیل علیہ السلام وایي چې د ازمکه به تراغون دکم او د نجاشی دا کټ به ترانیز دیکم او جنازه په وکړم نو حضور پاک ته خدای ازمکه راغون دکړه او د نجاشی کټ یې لیدل نو دا باز خلک وی په غایب جنازه ده نو غایب نو حضور پاک ته حاضر او اغلی ده باقاعده دا نجاشی کټ او جنازه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړل دا د دې بادشاہ لوی منقبت او سعادت نا ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي چې کشته یوړم حبشه پریشان هم چې خدایا زه د حضور پاک خوالت لم دا کم خواره ورسیدم نو په حبشه کې نور صحابه مسیدل د مکه نه هجرت کړو چې پاره کې د حضور پاک تر حضرت جعفر رضی الله عنه ویغی سره سیدم داوی نمی ایمانم زکه دین مم تز دکا او چې پیغمبر علی السلام وتکم اعمال خلو هغه مم تز دکړه نو بیا په بلی کشته کې سوار شو نو مدینه شریفه تر ورسید وی دا هغه وخت چې پیغمبر علی السلام خیبر فتح کړ او ما هجری و
نو د دې وجه نه حضرت ابو موسی رضی الله عنه ته خلق ذل هجرتین وایي چې د دوه هجرتونه کړي یو هجرت حبشه ته او بل هجرت مدینه منوره نو حضور پاک راته او فرمائے الا ادلک علی کنز من کنوز الجنه ابو موسی د جنت د خزانو نه یو خزانه دل نه درکو فقلت ما اوتی بلا ولنا یا رسول الله دا خزانه را لراک ویراته او فرمایل لا حول ولا قوه الا بالله دا د جنت د خزانو نه یو لوی خزانه لا حول ولا قوه الا بالله دا هغه دم چې مسلمان له هر وخت پکار راځي او د مسلمان هر مشکل خدای په دې دم ختمي ډېر خلک پریشان دي یاره جی ما ته خلوی پریشانی ده دې سره سوکم دا غیر پاره دا دم دی ډېر خلک وای بچی مې نشتا سوکم دې دم دی ډېر خلک وای مال مې نشتا برکت پکې نشتا دې دم دی ډېر خلک وای قرضدار زما قرضه بخلاص شي لا حول ولا قوه الا بالله دې دم دی ډېر خلک وای پینې کې ته توجه نشتا او شیطان په مخه کړي لا حول ولا قوه الا بالله دم دی ډېر خلک وای بے قسم بے سوکه اس یار او مددگار مې نشتا خلک را باندې ظلمونه کوي لا حول ولا قوت الا بالله دم قسم دې د دینه مضبوط او بهترین دم بل نشتا او کسړې د دې د وینا په وخت کې د خیال ساتي او په الله مضبوط عقیده وساتي دا زنه حضور پاک فرمای د دوارو جهان او سردار فرمای په بهقی شریف کې حدیث ته او حضرت ابو هريره رضی الله عنه تعالی نبی علیہ السلام نے نقل کی حضرت ابو هريره فرمائی کہ حضور پاک کو فرمائے قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم لا حول ولا قوة الا بالله دواء من 99 داء ویداد یو کم سلو بیمارو علاج دا یو کم سلو بیمارو دارو دی دارو ایسا روحا الهم وی پټولو کې راکوټي بیماری هغه پریشانی ده چې انسان ته دا غیرو سبب نه معلوم نن سبا خو ټینشن وته وي او پریشانی وته وي په پریشانی کې څومره خلک مبتلا دي څوک د مال په پریشانی کې مبتلا دي څوک د رشتو په پریشانی کې مبتلا دي چې زما دا بچي او زما د زامن لونو د خیزه کې رشتي وشي دا لري خبره څوک د حج او د عمره په طلب کې پریشان دي څوک د خپل رشتي په طلب کې پریشان دي څوک د بیماری په طلب په شفا کې پریشان دي چاته کور کې جګړې دي پاغې کې پریشان دي څوک یا وزر دي پریشان دي چاته د مقدمو پریشانی ده دا د دې دا وی راکوټي مرز دي دا وکم سل غټ مرزونه دي دا پریشانی ورکوټي مرز دي لا حول ولا قوه الا بالله دا غي د پاره علاج او معنی صدا معنا باندې ځان کوی کې معنی خپل حضور پاک یو صحابی د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو کتاب د حدیث مستند بازار وته وای باغی کې دا حدیث نقل شوی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه تاسو کو بلکې حضور پاک وته فرمای وی اتدری تفسیرها وی لا حول ولا قوه الا بالله په معنا پویږي عبد الله ابن مسعود ورته وای الله ورسوله اعلم الله ورسول ته پته ده ما ته په معنا نه معلوم نو حضور پاک وته دې معنا په خپل بیان ولا حول عن المعصيه الا بعصمه الله دا هر ګنانا بچ کېدل به د الله تعالی په توفیق نه کېږي ګنانا پریشانه نه تکلیف نه درد نه او هر قسمه ټینشنونو نه به د پروردگار د ذات نه بس بچ کول شته نه دی یو معنا ولا قوه على الطاعه لا قوه على العباده لا قوة على عمل لا قوة على الطاعة الا بعون الله او چې هر کار کې تابعداري د خدای کې یا د دنیا یو کاروبار مثلا کې نو پدې طاقت کې درکې څوک بدرکې الله دې معنا شو دا لا حول ولا قوة الا بالله معنا او دا حقیقت دی قسم دې داسې ځای کې بغیر شي چې اس پر څوک نشي خلاصولې څوک به خلاصي یا الله حضرت ابراهيم عليه السلام ته ګورا اورته وګورئ نمرود وته اور بل کړي د نمرود دومره اوري بل کړي چې په هوا کې مارغه په پاسه نشیل وته
دا سه اور دی نږدې ولا څوک نشي راتلی په دې چل نه پويږي چې د ابراهيم عليه السلام په کې څنګه وغورځو په دې چل نه پويږي ځکه کدی غورځاو نو خو مونږ به غورځاو نو چې مونږ ورنږدې کېږو خدا اورم سوځي دې سره سو دومره خطرناک اور یو میاش لګیا دي خلق او اور وروړي او خشاکونه وروړي او لرګي وروړي او میدان ډک بل کړي د اور نه په چل نه پويږي چې د څوک په دې طریقو چل نه وردی او فرشتي پریشان فرشتي الله ته درخواست کوي پروردگارا منسوکو مونږ ته حکم وکړه پروردگار ستا هغه بنده چې نن پټول ازمکه کې د قیاو تامنی بل څوک نشتا نو ټول مشرکان شرک کوي د قیاو بنده چې هغه تامنی او هغه نن اور ته ورزول کېږي او دونه خطرناک اور الله مدد وکړي فرشتي الله ته درخواست کوي الله فرشتو ته ورشه تاسو مدد وکړي یاره کده نه غواړي مدد کوي یو فرشتہ رااله د باران وی ما الله نه اجازت غوښته دي ابراهيم عليه السلام ته وی الله نه اجازت غوښته دي او کتی اجازت راکې خوستا اجازت شرط کړي کستا خوخی نو اوس به یو سات سره وریځ راولم او باران به دومره کم چې دا ټول اور به په ملکم ختم نشي کستا خوخی وینا زه خدا نه ویم ولی نه ویم دې کې د غرزي اسوي الله اعلم بحالي ربي اعلم بحالي پروردگار زما په حال خبردار تا نه امداد غواړم الله لونه نو را لګلی بشک تعالی خو زما الله شته کنه الله نه به مدد غواړم لا حول ولا قوه الا بالله د دې تکلیف نه بچ کونکې او قابو مدن کې فروغ صحت به د پروردگار د ذات نه بل څوک نشي کولی الله نه به مدد غواړي بل فرشتہ راځي وې زغورن والا فرشتہ زما په طاقت کې الله د اختیار چولې دي چې اوس دا څومره غرونه وې لو چتولې شم لقولې شم یو غرب او چت کم په دې ور د پاسه وکړي مال اجازه راکا وې د اجازه تعالی اور غیر پاور کې مال لا اجازت غوښته دي خوستار ازه په شرط کله چې ابراهيم نه تاسو کا او ای ربي اعلم بحالي تا تولی هو الله تولی نه ابراهيم عليه السلام په ابراهيم عليه السلام قرآن کې الله یو ولقد اتینا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين فما شموالي کې دلمو پویا ورکړي بعض انسان معشوم الله ولا پویا ورکړي عقل ولا ورکړي سوچ ولا ورکړي پویا ولا ورکړي بعض بوډاس پینګری شي عقل پکې پویا پکې بل فرشتہ والا ویزه د باد او د هوا او د زول او د طوفان والا فرشتہ مال الله دې اختیار راکړي څومره طوفان چې راولي دا زرا ولا څومره باد چې راولي دا بادونه زرا ولا طوفان زرا ولا مسیله زما په وس کې دا زرا ولا ما ته حکم وکا الله نه اجازه غوښته خو ابراهيم نه تاسو کا اوس بداسي طوفان او هوا را ولم چې دا اور بوچت کم او د نمرودیانو په دا کورونو کې به ورخو دا چل مال ټول د نمرود قلا د نمرود قوم د نمرود بنگلې د قوم خلق دا بدل ټول نيستو نابود کم دا بدل الله ټول سوزو ګور څومره مضبوط طاقتونه دي وسره کدا مونږ ته ملو شي د دشمن په مقابله کې مونږ یو خوشابه تلا وسره چې بیگان غلې وي خبرې دا غر والا فرشتہ وسره که پرون راغلی چې دا غر لچت کړو د دشمن په اثر دی خو دا ته لګ لیټ شو کنه پرون پکار مونږ به فورن دا جمله استعمال کړې و حضرت ابراهيم عليه السلام مکه ته کې وای ربي اعلم بحالي زما رب زما په حال خبردار دا عقیده په دې جوړه و چې لا حول ولا قوه الا بالله خلاصي به د خدای نه بل څوک نشي کولای او طاقت مندون کې بغیر د الله د ذات نه بل څوک بل چا سره طاقت نشته دا طاقت بدل الله پیدا کوي خروس به اور د سنگ ورځي نو بیا شیطان حرامي ولا رامي شیطان وته چلو خو اگر دوزخ مچوغنی لیدلې وي یو ټال جوړ کې او دې پکې کې نه وي او ټال له جوټا ور کې د اور دې میاست به ټاله ولا جوړ کړل ټال او مچوغنا غوندې او پاره کې ابراهيم عليه السلام کېنه او بیا ظالمان دومره ابراهيم عليه السلام یک بربندم په جامع هم تلل ځکه دشمن یې تذلیل ولا کوي او ټال بیا نوچتي فرشتي د رحمت راغلي دي او ټال یک لک نیولې دي بیا شیطان ورته وي سرتور سرخه راول دا ټال بوچت شي جنہ کې راوستل سرتور سر هغه خپل غډا مډا شروع کړه فرشتي د رحمت لام کم ځکه چې زنانه سرتور سری د رحمت فرشتي ته نه ټینګي اغزي او ابراهيم عليه السلام ورته
د نمرود دا ګمانو چې دا اور ته رسیدل او د سوځیدل د لوخړه کېدل سم دي اور ته تلل او د ابراهیم علیه السلام په اور کې ګل گلزار سمیدل سم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم اورا یخ بشګور معتدل یخ چې تکلیف ونه ورنک مری غونډه ودا سواد د کلام او د برا ورونو پشان یخنی پیرانه ولې ګور په قلار چې صرف دومره چې د اور تکلیف نه او بلکې علما لیکي چې جبريل علیه السلام راغی د مرګرتیا لپاره ور سره په اور کې کېناست د جنت یو خپل باغچه وته خدای په اور کې دنه جوړ کړه او به وته خدای د اور په میاس کې را پیدا کړل او دا میوه بوټي وته خدای د اور په میاس کې را پیدا کړ وای اوسه به د الله د ذات نه بچکون کې بل څوک تاسو نشته اور وته ګل گلزار د لا حول ولا قوه الا بالله معنا ده د دشمن د عذاب نه بچکون کې به د الله د ذات نه بل څوک نشته یو د الله ذات نه ذات قریب بل څوک نشي بچو بلې مرحله ته ګوره بیبي د پلار روان د هجرت کوي اوس غریب بیبي سارا ور سره د ترلور امداو د پنیکام تړلې د بیبي امدا او خشته خوبصورت ده لار کې یو بادشاہ دی ظالم بادشاہ دا سه ظالم بادشاہ دی چې هغه د څوکیداران پلارو کې کینولي او چې چا سره خزای بس دا خاون ولا وجنه او خزای مال راوړي ابراهيم عليه السلام ته پته ولګی دا خو په لوی غم وړي بیبي ته وای دا څه کار دی چې ته زما خزای نه خاون دی خو په شریعت کې مو تارور خورم یو ځکه دینی خور مې ټول آدم علیه السلام اولاد ته مې خورې مخکې پوهه نو که تعالی د بادشاہ د پوسو کې د بادشاہ کارندگان دا ورته مو چې دا سړی می خاوني ورور مې ولې ټول مسلمانان ورونه خويندې او کمانه ته پوسو کو نو زه ورته چې دا می خور ولی دا ښکارا چې د خاوندم او دا می خزه ده نو بیا ګوري ما در نه وجد او کدا وته پته ولګي چې نه زه ضرورم ته می خورې نو زه به د مرګ خو بچم اخلي خدای سمرانه خو زه به د مرګ ډیر اخر اغیرال د بیبیته بوت هغه ظالم بادشاہ بدعمل بادشاہ چې بویتلا دروازه ورپسې بند کړ دروازه بند کړه او هغه یک کړو چې د تلاش ورواچي بخاری شریف کې حدیث دی ګوره صدا سے دا ناشوړه خبره نه ده د حضور پاک مبارک خبره ده چې لاسی سنگ دیلا ورړه بس پرې وته بادشاہ پدمش په اوچا تکلو الاوړې پرې وته او دا فالج دا پمنده فالج نه راځي دا قصیده لاس خو باندې فالج چغې کړې دی بیبي تا ما ته خیر او او ما ته دوا وکا بس پرېدم دا مسلمان کې رحم زیاتی او بیا د پیغمبر بیبي کې خو رحم زیاتی نو دوی وته کړو بیا ټیک شو یاره راځو معلومیږي دا چې اتفاقا څه بیماری راغلی بیا کوشش کړي چې لاس ورچي بیا موږ چل بیا وی بس ما نه غلطي وشو دې الله معاف ک بیا باندې کو وی خماف مې کړې بیا ټیک شو چې ټیک شو بیا سوچ بدل شو شیطان خو سړی پسې انختی بیا لاس ورچا بیا موږ سه پرې واسه یاره وی بس دا مې دریم ځل بیا بدل لاس ناچم اوس په معاف کا وی بیا مې معاف هغه نو کرام ته وراشه دا بیبي بوزي بس او یو خدمتګار مولا ورکه د بیبي هاجره په شکل کې دا بیبي هاجره دی ولا ورکړه باج علماوی د بادشاہ لوري وته وبخ او سو بي وینځه د بادشاہ ابراهيم عليه السلام له بیبي ساره رااله خو به هم پزړه کې کشمکش سوچو چې کزه ډیرم د خپل خاون ته وېما چې مال د بادشاہ ګوت نه دی را رسیدلی خو بیا هم زموږ خاون پزړه کې خامخاغه دغه و پکې شک پکې په ما به خامخا زما د وجه بغږ نه کوي لیکن خامخا له پریشان چې زما د خزه سړی په دې خپکې کنه چې خزه له بل څه ګوت چې څنګه رااله نو خاوند ته وی ابراهيم عليه السلام ته وی ابراهيم وی الله دا ظالم سکیم نه کا مالې ګوتې مالې ابراهيم عليه السلام متسوي او جړلې بي بي ساره جالما ما ته الله ټول منظر خولې ناس دلته ارسل کده شیشه مالی دی هغه سره چې درې ځله څه شوی دي او تا معاف کړی دي ارسل مالی دی زه مطمئنه چې تعالی دا هغه ګوتې دې را رسیدلې دې تکلیف نه بچ کون کې دا سو کو سو الله بل سوک نه
ابراهيم عليه السلام د بیبي په دغه وخت کې پکار راتلون کې ذات څوک دی الله قسم دې ګوره چې څه قسمه تکلیف درته رسیږي مخلوق پرې د الله ته سوال کوه مخلوق پرې د الله ته زاری کوه اعتماد بروسه په الله کوه ارزه بدر رسیږي دانشتا چې الله به یو ځای مدد کوي او بل ځای باندې کوي د کوټه ګټ کې به مدد کوي دریاب په ویخ کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړي هر ځای باندې مدد کړي دې کنه کب پګیړه کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړي کني لوی دریا یونس علیه السلام کشته ودرېدله او دې ورغو یو مړی دې پکې وې د مولانا تختې دلې او دریاب ته وګورئ چې وی غرزاو اوس په عقل بچ کېدل شته عقل باندې کم دی بچ کېږي یو کب خدای جوړ ک شابه ځان به ورسه چې دې د نه او بوته ولرسي کب په تیزه راغی او چې څنګه یونس علی السلام د کشته نه اوغورځ کب خلیته نیغ وردن نه کا او شخوان بام په نه وي نیغ به تیرې نیغ د کب ګړې عقل سوي ډاکټري سوي ټیپ سوي ساينس سوي دا ټول دلته ناکام دي هغه وینا سوال نه پیدا کی د کپ پګېړه کې بجمدي سنگ پاتې شي دا کم دې کې دي شي د کپ ګېړه ته او بیا کپ الله حکم کوي چې دریاب کې بچکر ورکه د دریاب د ټول څومره دریاب کې داغه ټول سیل په یونس علیه السلام هم جیل کې پروت دی جیل زغلی کوټه کې پروت دی کوټه زغلی او د کب دا ګیړه ول خدای لکه د شیشې په شان دی چې څومره د دریاب حیوانات چې دا ټول دی وي د دریاب ګټونه ویني او پاره کې سوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين تدې مطلب او لا حول ولا قوه تقریبا یو شی لا اله الا انت سبحانك خدایا یو ته ګوري بل څوک نشتا بچکون کې به ستاده ذات نه بل څوک نشتا الله د خیر ابن فاطمه غلطی زماله پروردگار دا سه आवाज به کو چې د عرش فرشته د دې و اسمانونو د پاسه د و اسمانونو غیر چا په عرش د عرش دا یو اسمان د بل نه دومره لري د لکه ځمکه چې د اسمان څومره لري بیا دویم دا غینه دومره لري دی بیا دریم سلورم پنځم شپږم اوم بیا د الله عرش دا غینه دومره لري دی لکه یو اسمان او بل اسمان کې جزونه فاصله ده او بیا د الله د عرش د پاسه کرسی ده د عرش فرشته الله ته درخواست کوي الذين يحملون العرش عرش نیولې یا الله یو داسې د زاره आवाज مونږ اوردا مونږ ته نه دی اورېدل قرآن شریف کې الله فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه چې دلته څوک نیک خبره کوي دا ټول الله تعالی سي دا باندې چې الله تعالی خبري لکه دا غي مثال خونن سبا د موبایل په شکل کې تاسو معلومات نه کړئ موبایل آزاد کې دوه کسان درې کسان په کوټه کې خبرې کوي ټول حالت اورېدي شي کې نه شي ها بیا نن سبا هغه بل شی مروت کړه څه وته وي انټرنیټ کې هلته کې په لندن کې لاس کساناسي کیمرا او مخامخ او دلته کې تا کمپیوټر کوله کړی هغه ټول د تخکاری دغه خبرې اوس هغه شی ختم شو چې دا بسنګ یو دا بسنګ ته چې دلته څومره نیکی کې پاغه سکند نه پروردگار خبره ستا ټول نیکی رب العالمین ترسي هر سنه خبر ناغه فرشته وی چې الله دا سه आवाज نن دلته روان دي چې ډیر زیات غلې غوندې دي ډیر رو आवाज دي ډیر د زاره आवाज دي ډیر د عاجزه आवाज دي الله دا आवाज د کوم نه ناراضي وې دا مې یو بنده یونس نیولې الله سچل دی ورسره دریاب ته مې رسول او اوس دی وخت کې کب د دریاب و مې زمکه باندې پروت دی و مې زمکه تر رسیدلې دی او دا غي سره خېټه جنگیدلې ده او د یونس سر د پاغت کب په ګېړه کې دنه دا کب په اینه د پاسه ماته پسد پروت دا چغیراته زمکه ته کې پاغه توره خټه د پاسه دی وخت کب الله خدای سره خبردار او د په جګر د پاسه سر لګولې د کب داغه اینه د پاسه او فریاد کوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا الله ته اخلاص کا پروردگار ته بچ دا دین و سلام وره غوري د نیکانو خلق مرسته فرشتي مکه دلته کې چې کم نیک سړی وي په هغه تکلیف تیریږي فرشتي الله ته درخواست کوي خدای ته وسره رحم فرشتي الله ته درخواست کوي کوم ظالم چې ظلم کوي فرشتي ته الله ته درخواست کوي خدای ته حالات دي حالاتونه الله فرشتي خبري نیک سړی دی حدیث پاک کې حضور پاک فرمایي یو نیک سړی دی نیک سړی او دا یو خزه ده او دا خزه دی نیک سړی سره ظلم کوي ذاتي وسره کوي په جنت کې چې کوم حور دي د سړي لپاره مقرر دي هغه حور التوي
اے خزه خدای دې هلاکه کا زمونږ د خاون ولې تنګې د سره ولې ظلم کې دا خو تاسو سره د سور زو ململه در نه برا جدا شي مونږ لا برازي قاتلک الله خدای دې هلاکه کا مشکات شریف کې حدیث ده فرشتے پروردگار تا سوال کی اللہ تو خودی بچ کا معافی کا اللہ کب تا حکم کو راولٹے کو پغاڑ بندے رب ذوالجلال سوئی فلولا انه كان من المسبحين لذبس في بطنه الى يوم يبعثون کدر پر کب پگیڑ کے زن یادولے نو تر قیامت پورے بمے دے قبلم جنور کڑو دلم دق دریاب کی بمے گردورا وای کدا خدای نه لوی زور دبل چاشتا نشتا قسم نہیں گورے ارسد اللہ پزور کی دی غٹے زکلت سوچ کوم دشپے خوب ناراضی او سوچ کوم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب خدای دې سپومه ته دی وګور سم رخ کولې پیدا کړ څوک یو بلف نشي جوړولې ہمیشہ د پاره نشي رڼا کولې پروردگار دې مکه ته دی وګورا دې نور ته دی وګورا الله دې ستور ته دی وګورا پروردگار دې کائنات ته وګورا دې انسان ته وګورا سم رخ کولې پیدا کړې دې شکل ته انسان وګور الله د شکلونو کمیم در سره نشته یو مور نه دو بچی پیدا کې یو شکل یو شانته د بلبل شان د یو رنگ یو شانته د بلبل شانته بټای کې په یو قالب کې خخت جوړیږي یو شان جوړیږي فرق پکې نه یو قالب نه خدای سلوټ 15 شپږ لس بچی راو استل او د ټولو شکلونو یو بل نه جدا رنگونه یو بل نه جدا خوونه یو بل نه جدا قدونه یو بل نه جدا یو مخکیم نه بل رستم یو نیک یو بد دا څوک کوي جواب راکړي الله روغ رمٹ چڑی بھی داسی بیماری پہ راولی کی نہ چونی کی نہ چون خیرانی و تخلی او بیمار سڑی بے ټول عمر به بیماری بیمار بھئی سلو تو شپگو شلو کالو تے ورسی دا سوک کئی اللہ دا لا حول ولا قوت الا بالله دا چې لګیم دا دې معنا لا حول ولا قوت الا بالله هر تکلیف نه بچ کون کې به د الله د ذات نه بل څوک نشتا تکلیف د الله په قبضه قدرت کې دي تکلیف بچ کول د الله په قبضه قدرت کې دي طاقت چې موږ له خدای را کړې دي د لاسو کې طاقت سترګو کې د لیدو طاقت وګونو کې د اورېدو طاقت جبه کې د وینا طاقت دا چا پیدا کړی دي الله پیدا کړی ولا قوت الا بالله الله امداد نه بغیر اس طاقت نشتا روغ رمټ سړی وي خپالوان وي لاسونه ټیک په ټیک وجو ټیک او ناګانه فالج بو هغه خشتا انسان کل انسان فالج هوا ته چل پوچو جی فالج هوا سپینا کونټه جوړه خپرا کېږي بلې ورپسې چتای دا څه ده کنه لاس کوک شي کوک سمسه بلې ورپسې چتای خلک دا په خپل خبره کوله او خشته ذکر به پکاو او خپل خبره به کوله هغه نه دیو جوړه چولاړې ته بیگ بل ولا خله پاکي رښتیا ده کنه هغه انسان چې بلې پوګه ګرځاو نه ابل پوګه ګرځاو خلینه لاړې بیگي پوزه بیگي لاس پالج پالج واله ایرونو روغ صحت د چا په اختیار کړي الله او مرض د چا په اختیار کړي دا لا حول ولا قوت الا بالله معنا ده دا لوی تفسیر د کلمې معنا ده لا حول ولا قوت الا بالله سخته کې پکار بل څوک راځي نه دې زوی پکاري نه دې لور پکاري نه دې ډاکټر پکاري دا ظاهري اسباب دي کې خدای مدد وکړي خدای راخه د کړي سم دی کوفه کې یو سلو تاجرو سوداګر دا سه تاجرو چې ډېر امانتدار او خلکو باور سره خپل مالونه امانت خوده یو ځل تجارت لپاره یو خار نه بل خار ته اراده وکړه نو سامان ځان سره تجارت باندې خطوب تش نه دي پیسې دولت تر سواغشتل او روان شو د کلی نه چې بار د کوفه نه چې لک بار ورته روان شو یو سړی ورته په لار کې ولاړ ته اشاره وکړو چرته دي وی د فلان کی خاطر ده وی ما بدل سره بونه دي یو اشرفه بدل در دینار اشرفه دا بدل در او مازن سره مرګري بده مشم د سفر د ډیره خلک یوازې زما نو راشه دی بدل سره سور کم نو دوه فائدې به حاصل شي یو خو یو اشرفه واله قریبته واله او دویمه دا چې د لارې به مرګري یوازې به زمنه د یوازې نه مرګرتیا خلک ډیر خدای رسول ځان سره سور کا اشرفه ته واغشت روان دي غب شپ لګي هغه کم سړی چې ځان سره سور کړي هغه مرتضی نه نیک سړی جوړ کړي اوسم باز خلک داسې کوي موټر کې چا سره وکړي چې سامان دې بوزه موټر ته والی یا دې مړ کیا وته یہ سامان دې لارې دودي دا سوداګر په عامه لار واستې رواني دا چې کم دوی مو سره سور شوی دی او دې په دې دوی په دې لار ولې نه
سوداګر ورته وی چې ماته دا لاره نه ده معلوم وی نه دا خو ماته معلومه ډېره لنډه لاره ډېره نږدې ده ته چې په کومه لار دی دا خو اوږده ده او دا ډېره لنډه لار ده او په دې ګیام شته ستا د څاروي د ګیا انتظام هم پکې شته او بم پرې دي او نږدې هم ده سوداګر ورته وی چې ماته خو نه ده معلومه وی ماته معلومه ده ډېره ښه ده په دې به لاړ پاغه لار تلل دی وسره بیا خپل غپې شپې لګي چې سمند لاړل هغه لار په یو ځنګل ختم شو لوی ځنګل دی خطرناک د انسان ډوکیم پراته دي د انسانانو کوپړم پرتی د وینو نخم پرتی دي او دا شاته کرایدار چې کوم د فورن داغه اسنا او دنګل او په املا کې یو خنجر پټ کړو لوی خنجر دو مخیزه غیر وست او د سوداګر ته راکښ او سوداګر غریب حیران شو کوشه پرېدم چې خدای داس په مصیبت او په غم باندې وړي دا شو دا سوداګر وته دا کار دی استا مقصد خدا مال دی مال معنا دا اسم ستا دا مالم ستا چې سړي مولټاو خو ما پرې د خدای ته وګور وینا نه اول به تاوجنم دا مال برستو عالم